ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له محسن داوړه کوو. محسن داوړ ویلي دا ځل لر او بر افغانان یو دي او هېڅکله نویمې لسیزې ته نه ستنېږي. هغه زیاته کړې د دښمن په مقابل کې چې تل یې پښتون وژلی، ځپل یو لوټ کړی د ودرېږو او په ګډه به د لوی افغانستان ارمان پوره کوو. ولسمشر غني ولسمشر ځانګړو ځواکونو ته ویلي په زړورتیا مو ویاړم، تاسې په خپله مېړانه د دښمن ملا ماته کړې. غني دغه راز ویلي له 3 تر 6 میاشتو زموږ ټول تمرکز د اوسني وضعیت په مدیریت دی او د ځانګړي پلانونو برنامو پر اساس به لا زیات مثبت بدلون ومومي. حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن سهار انګلستان ته لاړ. د ملي امنیت شورا وایي چې حمدالله محب په د دې سفر په لړ کې د انګلستان له امنیتي او سیاسي رهبرۍ سره وګوري. ولی محمد احمدزی د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هندوستان ته ځي. نوموړی به له خپل هندي سیال او دغه راز د هند له ملي امنیت سلاکار سره وګوري. د نوموړي د سفر موخه د هند د پوځي مرستو جلبول ښودل شوي. بسم الله محمدي د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي ویلي هیواد کې د تروریزم د منځه وړلو لپاره جدي او قاطع اراده لرو. عبدالستار میرزکوال د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزکوال په خپل اختریز پیغام کې ویلي افغان ځواکونه بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به تهاجمي بریدونه پیل کړي. منظور پښتین ویلي یو ځل بیا په پاکستان غږ کوو چې په افغانستان کې د منفي لاس وهنه بنده کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل اختریز پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانان به ژر تر ژره ارامۍ او روغې جوړې ته ورسیږي. او وروستی خبر دا دی چې استرالیا افغانستان ته خپل ډیپلوماتان بیرته استوي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن وایي افغانستان کې د استرالیا هیواد د ماموریت نشتوالی د لنډ مهال لپاره و. یاد دې وي چې څه موده وړاندې استرالیا خپل سفارت تړلی و. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ستاسو شکر در اعظم خدای بخښونکی خدای مسپارم. د الله په امان.